زما عزتمندو نن سبا چې کوم د صحت حوالې سره مسلې دي خلکو ته په هغې کې یو ډېره اهم مسله چې ډېرو زیاتو خلکو ته ده هغه څه ده هغه دا ده جناب چې ما له تشې امتیازې بار بار راځي او بار بار چې کوم دی نو ما ته عجت شي زه لاړ شم او تشې امتیازې وکړم بیا چې راپاسم نو ما نه بیا هم کترې راځي او زه چې کله امتیازو ته کښېنم نو ما ته داسې احساس کېږي چې یاره زما د امتیازې یا زما د تشو امتیازو پوکڼی چې کوم ده کوم ته چې مونږ یورینري بلیډر وایو چې زما دا بلیډر دا مکمل طور نه دی خالي شوی هر دویم یا دریم مریض چې مونږ له راشي مونږ ته کښېني نو هغه یقینا چې څنګه د معدې مسلې زیاتې دي دغسې نن سبا د ګردې د تشو امتیازو حوالې سره د مثانې چې کومې مسلې دي هغه زموږ خلکو کې ډېرې زیاتې دي د دې وجوهات څه کیدی شي د دې وجوهات دا دي چې د ټولو نه لومبی او اهم وجه دا دی چې زمونږ د صفا اوبو څښلو عادت نشته کمې دی مونږ دې ته انتظار کوو چې زه به تږی کېږم نو زه به بیا اوبه څښم نو تندې ته انتظار مه کوئ اوبه چې کوم دی ستاسو د ګردو د صفایۍ دپاره او ستاسو د ګردو د صحت دپاره انتهایي ضروري شی دی یعنې د ټولو نه اهم څیز چې په وجود کې دی هغه اوبه دي ستاسو چې د اوبو مقدار پوره وي نو یقین وکړئ چې هغې سره ستاسو هر قسم ته صحت چې کوم دی د بلډ پریشر دا مسلې دغسې چې کوم دی دا د چمړې مسلې دغسې مختلف د ګردو مسلې دا د ګردو د شګې د کاڼي دا مسلې دا بار بار په ګرده کې یا د تشو امتیازو مثانه کې زخم کېدل دا څیزونه چې کوم دی هغې سره ډېر حده پورې کم شي او اکثر لا دا علامات چې کوم دي یعنی دا د تشو امتیازو بار بار راتلل دا اوور ریاکټیو بلیډر سره وي یعنی ستاسو د تشو امتیازو مثانه چې کومه ده هغې کې امتیازې سټور شي اوبه پکې دونه وینه دغه امتیازو کې تیزابیت زیاتې دغه امتیازې ځکه په اسان لفظونو کې ووایم نو دغه امتیازې رڼې امتیازې نه وي کنسنټریټډ وي دغه کې تیزابیت زیاتې نو چې کله موږ اوبه زیاتې څښو دا رڼې شي د هغې تیزابیت کم شي نو یقین وکړئ تاسو ته بیا هغه تکلیف یا هغه درد یا هغه احساس بار بار نه کېږي چې ما له امتیازې راغلي دي او زه به منډه کوم او زه به امتیازې کوم او چې بیا راپاسي نو بیا هم هغه اودس صحیح نه وچېږي هغه کترې راځي یا بار بار دا احساس کېږي چیرې زما مثانه چې کوم دی مکمل توګه باندې خالی نه شوه نو دې دپاره ضروري څیز دا دی چې موږ د اوبو مقدار زیات کړو که د اوبو مقدار زیاتولو سره هم دا مسلې وي نو بیا ډاکټر سره مشوره کول پکار دي چې ډاکټر دا تشخیص وکړي چې آیا په مثانه کې زخم دی که نه دا بیماریانې یا دا مسلې زیاتتر انزایټي سره وهم سره سوچ سره ډپریشن سره دې سره دا تړلې خبرې دي چې د چا په ذهن باندې بوج وي سوچونه زیات وي وهم زیات وي نو هغه ته دا مسلې زیاتې کېدی شي نو د ټولو نه اهم څیز د صحت معامله کې چې کوم دی هغه دوایانو ته به ړومبی نه ځو به ړومبی راځو جي هغه څیزونو ته چې کوم مونږ به ذات خود په خپله حل کولی شو نو د متیازو د تشو متیازو چې کومې مسلې دي خصوصا کوم زمونږ حضرات دي نارینه دي او که زنانه دي په زنانو کې بیا چونکې د ګایني حوالې سره مسلې زیاتې وي هغې چې کوم دی د ماشومانو پیدایش دوران کې د حمل دوران کې یا داسې مختلف د هغې چې کومه ماهواري بیماري وي د هغې دوران کې دا جراثیم او دا مختلف قسم دا زخمونه کېدل په مثانه کې نو دا د سړو په نسبت د نارینو په نسبت دا زیات وي نو زنانو ته هم دا مسلې زیاتې وي په دې ټولو مسلو باندې به انشاءالله مونږ وخت سره خبرې کوو خو ضروري خبره دا ده چې دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ او انشاءالله ستاسو په مورنۍ ژبه کې زما په مورنۍ ژبه کې پښتو کې به انشاءالله زه ستاسو دورشل ته ستاسو دا مسلې او د هغې حل انشاءالله دا به وړم او د صحت حوالې سره به انشاءالله چې یو بل سره ملګرتیا کوو او ښکلی روغ صحت به انشاءالله حاصلوو خپل ډېر خیال ساتئ الله مو په امان شي